ظفره یارکی خو په ګای ټینګ دی دی را روان دی شریف د شایم نو نن به یو پروګرام جوړو ته اوس دې مراسي شریفه راځه مړه راځه راسه څه سوې راځه زیاته راځه کار جوړوو څه سوې مړه زه راځه یاره په نېستي کې دون ډېر ټایم وسو یاره زه راسه السلام علیکم وعلیکم السلام یارکی څنګه خیر سلامت ورک شوې یاره څه سوې یاره څنګه که وروره داسې حالات ډېر سره ولاړ دی شی مې نه دی څه سو اوس پروګرام به جوړوو وروره زیاته نن زیاته نه کېږي یاره خو دوی څو زیاته مړه سو زموږ کلي دارنګه سپېره دي یو شی کېنسته پروګرام جوړوه هغه وزه تاسې لوزه ده یار مړه کار نه کېږي مړه ته نن دا یو کار وباسه یاره زیاته نه کېږي بس دا ستا کار ته ناست دا ستا کار وباسو بس ما خو زما همسایه نه دی عبدالظاهر صاحب دغه موټر دی او پربلیج مم نثار زه مخ منځمه د بیا سټارټ کړی خو خار درکړي خار راکړي بس په موږ نه دی خبر او یو پاټ ماټ ورته برابر کو څه طریقه ورسره کوې ماښام به زه یو چرګ د بازار یو چرګ تاواني کړم دی به میلمه کړم خدای بدن مو داسې درد ورته کوي ښه موټر ته یار موږ ته تر تا ډېر خوند راکوي یار یار ته ودرېږه ما ته دونې خوند راکوي دا خبرې لا خوند کوي ښه نو دغه د ام پي 3 مو اوس لا ورته کړي ده ښه ما چابۍ پر جوړې کړ ما چابۍ اخیستې یو اس بي شم بس ما دا چابۍ ورته اخیستې ښه کار به ورسره کوو په ماښام به زه چرګو ته ښه موټر نوی دی که زوړ مړه تصویر د ښکاره کړم دغه تصویر دغه دی بس طریقه وکړه چې بویسو موټر بویسو کار ډېر خراب دی زیاته دارنګه یو ور پیم نست بس دغه ته تلکه درو کار کو بس دا کار وکړو صحیح ده او بس شپې مه پکښې باسه شپې به نه پکښې باسه یا ماشاءالله خیر کار شته بس دا اوس صحیح دی ولې ځه او به کار ځه بس ولاړ کار وباسه حلال بیا ټلیفون راوکړه چیرې یې ښه هلته څه ټایم راځې ځه صحیح دی بیا به سبا سر کوو بس سر کوو ټیک صحیح دی بېغمه شه بېغمه السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څنګه جوړ په خیر سلامت شه برابر وروره پرون هم دلته ناست وې نن بیا دلته ناست وروره دا زما د همسایه کور دی دا چیز غواړې چې حاجي صاحب را روان یم بس یو ټلیفون راغلی دلته کښېنستن سړی دا ټلیفون به وکړو کور نه وي دغه ګوره دروازه هم خلاصه بل ځای نه وي چې ته کښېنستلی وای ټلیفون دی وروره حاجي صاحب راغلی یار دوست دی وروره بس یا دا یاران دوستان به دلته بندوي دا زموږ د همسایهګانو کورونه دي وروره او بالکل شریف نه مړي دا زما همسایه دی او بالکل که بل ورځ رالي دلته ناست وي ما ولیدې دا د ګله له ځانه صحیح دی بس وروره بل ورځ به دلته نه درځي صحیح دی که خدای کول بایو دا کورونه دي وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر سلام په خیر سلامت شه برابر یې په دغه ځوان دی وروره دا ستا کورو ته ناست وروره ټلیفونونه کوي دا څه مقصد یې دی دلته جوړ کړی بال بله ورځ به دلته نه راځي وروره یو ټلیفون وی رالم روان وم بس اواز یې سم نه راتلی دلته کښېنستم حاجي صاحب رالی وروره یې دلته به نه کښېنې یانو د کورو له مخ سړی ټلیفون نه کوي ځوانه دا واره ما پېژنده دپاره خیال کړو د خپل کورو بس صحیح دی وروره او بله ورځ به نه راځي وروره صحیح دی حاجي صاحب زه بخښنه غواړم وروره بس بله ورځ پر دا خوا نه راځو خلکو خو ته به دغې ناستې خو خلکو دا نه یې همسایه باندې خلک سر تا سره ما د کښنی کار لرئ بس راسه کښېنه شریف خانه خیر و زه ځم روان یم کار نه دی سر ستا د همسایهتوب ته حقه پورې خبره رایاده شوه ما له تا سره ډېره غټه ناجایزه کوي خیر څه کیسه څه ناجایزه به درته بس نو سترګې نه درته لرم چې ګښ هغه درته وایم ډېره بیا ناجایزه هم نو دا خو همسایهتوب دی وروره زه به ستا د کور حفاظت کوم ته به زما د کور حفاظت کوې همسایهګان خو د بل باندې حق سره لري نو دا خو به ژوند دی سره تر وبېل یو د بل د عزت او د کور خیال به ساتو بهرحال درته ویلی نه سم بیا هم خیر دی د ویلو ګی نه دی باره ما به ماپیې زه تا پر چشمه تا ما خو کسه دا لیدلي نه دي له تا څخه داسې غلط حرکت ما نه دی لیدلی نو زه تا پر چشمه معاف کړم راته وایه څه تا سهار څه چې ته کړي وو معاف یې سر کړي مې نه دی تر اوسه نو اراده مې وه ورته نو زما چې کوم تخریبي سوچ وي او یقینا همسایهتوب دی ستا هغه
نو ما خپله دا سوچ کړی وي سړی دا د موټر به ځین بیا صفا نه درته یا شاید به دا خو ما څه دا په تصور کې نه راځي چې شریف خان به زما همسایت دی دی به موټر بیا یو دا خو که څه هم ته اراده لري خو بس معاف یې آینده به داسې خیال کوو چې یو د بل بس خدای د ستا رنګه همسایګان هر چاته ورکړي آمین هر چاته د ستا رنګه همسایګان ورکړي زنده باد بس دا خو اصل مجلس دا ده شریف خانه دغه ارادې چې کومې دي چې دا غلطې یا خو له بېروزګارۍ کېږي سړی بېروزګاري کار نه نو خامخا سوچونه منفي سوچونه راځي او دوم دا شی دی چې دا له ناپوهۍ څخه کوي سړی علم ولري یا تعلیم وکړي بیا داسې منفي سوچونه نشي کولی خو به هر کای بس له ما معاف یې آینده به داسې دا ځکه ما هم دا هیله لرل ستا ته مې وویلې د معافۍ په وجه مې درته وویلې بس کور یې به دا شکریه ډېر مننه مهرباني خدای ګوله ښه زما کومه رویه ده ورسره او د همسایه کومه رویه ده خدایه ته مو معاف کړي بیا به آینده لپاره باندې دا چې خل همسایه باندې په عزت باندې مړي کوي بیا به داسې سوچ نه کوم غلط سوچ به هېڅکله د همسایه په کې نه کوم